چې دا غزوه موته په 8 کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موته ورته ولې وای دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و مقام بلکا کې یو ځای و هغې ته به یې موته وي نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و دې شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله دله خط ورکړو چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې د سفیر ته خو تر ننه پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موته په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایل وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لخر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لخر امیر وي دې وزنه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړیو وی اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورستو به جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه به ورستو عبد الله ابن رواحه امیر وي وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خو خزل امیر مقرر کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغست او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره تاسو جنډه د سپینه جنډه د ځان سره واخلې دا د امن جنډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړي زموږ سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته ویلم به لاړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوي وای ورته مونږ راغلی یو مونږ تاسو له د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم موږ درته بیا وای مسلمانان شئ کو اسلام وروړو فبها اس ورته وای او کو اسلام را نه وروړو بیا د الله نه امداد غواړي jihad شروع کوي بیا سره jihad شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیه الوداع مقام پورې ورسېدو د لخر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه یو څو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویلله او بیان شروع کو وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږ زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی فرزګاری فرې نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه jihad لزه خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وای بچو ته بسنه وای زنانو ته بسنه وای او بوډاګانو ته بسنه وای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنوي زي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي
دی ولی جاړي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بی حب الدنیا، قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې زه د دنیا د مینې د وجې نه جاړم. تاسو به چې عبدالله ابن رواحه چېرته په دنیا پسې جاړي، جنګ له روان دی؟ نه زه په دنیا پسې نه جاړم. خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي، هر انسان به په جهنم تیریږي، خو مسلمانان به پې پارځي، تیر به شي، جنت ته به ورشي، کفار به پکې پاتې شي. ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چې وځم به ته بیا څنګه. په جهنم مې لاره ده، جنت ته به ځم، خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وځم به ته بیا څنګه. په دې خبره باندې جاړم. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه روان شو او صحابه کرام سره روان دي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته اشعار وایي. خلق ورته وی کنه عبدالله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو، الله دې روغ جوړ راولا. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو، تاسو ما ته وایي چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي. دا کم ځای نه چې ډېره وینه بهیږي نه دا وینه داسې زګ وږي که نه. زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي، زګونه، او الله ما هلته شهید کړي. زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ. بهرحال صحابه کرامو سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته، نو د 1,00,000 فوج تیار کو. 1,00,000 یو طرف ته سودی 3,000 بل طرف ته سودی 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو ما لږ نور فوج پکار دی، نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو. د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام، د هغې طرف نه 2,00,000 فوج، هغه بالکل د اسلحې نه ډک. دا مخې له ووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمونږ خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی. نو مشوره یې وکړه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو. بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاکه پیغمبره موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی، موږ صرف 3,000 کسان یو. څه وکړو؟ جهاد وکړو که واپس در شو که جهاد وکړو؟ عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو. وی ولې؟ وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو، هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته، نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه؟ ولې موږ په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو. وی مونږ ته 2 خوشحالۍ به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاویږي. په 2 خوشحالو کې مونږ ته خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالۍ دي کنه، یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او مونږ د دې دواړو تمنا کوو. نو بیا نبی علیہ السلام ته سره خبر لیږو چې مونږ جهاد وکړو کو نه کو. ټول صحابه کرام یې بس خبره خو دغه ده کنه، موږ خو شهادت د الله غواړو. نو چې شهادت غواړو بیا جنګ ولې نه کو؟ بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره. دا د اسلام زور په هغې زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره وه، هغه شهید شو. چې جنډه ته ورته اوېده نو جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډې ته لاس کو، ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راواغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورودانګل. جنگ کوي جهاد کوي، حتی در دې پورې چې اس زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی، د اس نه راکوش چې راکوش شو نو توره راواغسته، د اس ته خپې پیوالې، خپې ورله کټ کړې. د خپې ولې اس له کټ کولې؟ خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم، خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه. اس به زما د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي، نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کړي. نو هغې اس له خپې ولې چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالیږي، هغه له د سوی کټ کړي
او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو زه خو هغې جنت له راتلونکي یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ یې شروع کړو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس ول یو کافر په توره ووه نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرې نه ښودله ځمکې ته یې جنډه پرې نه ښوده نو بل کافر راغی دا بل لاس یې وله ووه چې ویلي وو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګلې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې وایي کو شهید کو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه منډه کړه جنډه یې ترې نه راواغسته جنډه یې ترې نه راواغسته عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جعفر رضی الله تعالی عنه چې کنه نو حدیث مبارک کې راځي وایي د ده لاش چې وکتی شو کنه نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخمه چې دی ټول په سینه خوړلي وو په شا یو زخم هم نه په شا یو زخم نه و دی ټول د مخې طرف نه خوړلي وو دا ټول زخمونه یې مخکې نه خوړلي وو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو او جنګ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د تره زوی ولا ورغې داسې د هغه سره پوټې و د غوښې په لاس کې هغه تره زوی ولا ورکو وی امیر صاحب زمونږ محترم ډېره فاقه در باندې تېره شوې ده اوس مخکې کفارو ته ور روانې په دې اړوکې باندې لږه خوله و چې د ګېټې ته داسې لاړ شي چې لږ طاقت درته راشي نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی هغه نه د غوښې دا پوټې داسې واغستو چې داسې څنګه خولې پې کېښو داسې وی چوپو چې وی چوپو ډایرکټ ورته وکړو وی ښه زه به د غوښې پوټې خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوښې پوټې خورم هغه یې ورته وکړو مخې ته شو چې مخې ته شو یو ګزار پې کافر وکړو دی زخمي کو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه زخمي شو چې دی زخمي شو که نه نو دی لږ خپه نیولی شو داسې لږ انسان دی که نه لږ تردد خو راشي که نه چې مخکې اوس ورشم که ورنه شمه دی لږ خپه نیولی شو چې خپه نیولی شو نو د خپل نفس ته یې وویل وی ای نفسه ته ما د جنت نه وروستو کوي ته ما د جهاد نه وروستو کوي نه نه ډایرکټ ورمخکې شو او ورمخکې شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جنگ شروع کړو حتی در دې پورې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې څنګه شهید شو که نه هلته یو صحابي ورمنډه کړه هغه ته جنډه راواغسته چې هغه راواغسته هغه آواز وکړو وی ای مسلمانانو جنډه خو ما راغستې خو ځان له زر امیر مقرر کړي چې دا جنډه ورله ورکړمه امیر زر ځان له مقرر کړي نبي علیه السلام فرمایلي وو که عبدالله ابن رواحه شهید شي بیا ځان له امیر مقرر کړي جنډه ما راغستې د امیر ځان له مقرر کړي هغې ورته وایي زموږ د طرفه ته امیر یې ته امیر یې بس تا جنډه راغستې ته امیر یې هغه وایي زه د دې طاقت نه لرم زه نشم کولی هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په لاس کې ورکړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وایي ته جنګ ماهر ډېر زیات او دا جنډه ته سنبالولی شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو زه دا نشم کولی ټولو مسلمانانو وایي ای خالد بن ولید زموږ امیر ته یې زموږ امیر ته یې دلته نبی علیه الصلاة والسلام منبر راوغوښتو چې منبر ته څنګه وخت که نه جو الله تبارک وتعالی پردې لرې کړې هغه د غزا میدان ته الله تبارک وتعالی مخې ته کړو داسې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زید ابن حارثه جنډه راواغسته خو شهید یې کړو راله دا هغه د نبی علیه السلام هغه صحابي دی چې نبی علیه السلام په بچیتوب نیولی و که نه خلک به ورته زید ابن محمد وي بیا هغه منه راله نو زید ابن حارثه شو د باندې نبی علیه السلام ډېر زیات مینو زید ابن حارثه یې راله شهید کو وی جعفر راغی جعفر هغه ته جنډه واغسته خو جعفر یې رالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله وله وزر یې ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار ورته وي که نه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شوي که نه د هغې په بدل کې وله الله دوه وزر یې ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبدالله ابن رواحه هم جنډه راواغسته خو عبدالله ابن رواحه یې رالم شهید کو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل که نه وی جعفر زید ابن حارثه هم جنت ته لاړ جعفر تیار هم جنت ته لاړ لږ شو داسې صحابه کرامو سره فکر پیدا شو چې د نبی علیه السلام خو د دوو صحابه کرامو متعلق فرمایل چې جنت ته لاړ خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه ویل چې جنت ته لاړ غلی شو ګوره چې د هغه نه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دې شوې ده کو نبی علیه السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه یې اوښکې بهیدې
د سرو زرو په تختونو 3 واړه کېناستل، خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی تخت ړکېږي. صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی دا تخت ړکېږي ولې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی داغه په زړه کې لږ تردد راغی، داغه په زړه کې لږ شک غونته راغی، ځکه چې دی خپنیولی شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم، د هغې وجې نه د هغه تخت په څه شو؟ پړه کېدو شو. داسې کېږي ښه کله ناکله د عمل د تردد، ځکه چې الله ته څومره نږدې که نه الله تبارک وتعالی دومره په معمولي خبره باندې بیا څه کېږي؟ خفه کېږي. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت ته لاړو، خو د هغه تخت لږ ړکېږي، د هغې معمولي تردد د وجې نه داسې وشو. محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کو کنه، د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغې ته دننه شو ټول بوتان یې مات کړو. محمود غزنوي دا په بوت شکن باندې مشهور کنه، ټول بوتان یې مات کړو. نو چې کله غټ بوت یې ماتو کنه نو د هغې ځای ټول منجوران ورته راټول شو، په ژړا فریاد شو ته وي دا بوت راله مه ماتوه، ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو، خو دا بوت مه ماتوه. وی دا څومره دا غټ بوت چې دی که نه دی اوتله د ده مقدار دله مونږ زر درکو، سره زر درکو، د ده د وزن مطابق مونږ سره زر درکو، خو دی مه ماتوه. نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه، هغې ورته وی امیر المؤمنین دې څه شي له ماته یو بوت دی جو پرېږدوئ، څه نه یې ماتئ. نو د دې مطابق چې مونږ ته سره میلو شي په دې خپل لښکر به یې خرج کړو، ډېر به مالدار شي، ډېر اسلحې به پرې والو، نو بوت څه له ماتو. په دې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی نومه، مسعود غازی، هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بوت شکن وي ګورې، او که سره زر دې پرې واغستو نو بیا به بوت فروش شي، بیا بوت فروش شي، بوت شکن به نه. محمود غزنوي لکه دا خبره دې ټیک وکړه، خو غرمه ټایم او سترګې ورلې، سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي، خوب ویني وایي زه مړ یم نو جنت ته روان یم، نو چې جنت ته روان یم څه فرشتې رالي زه د لاسه ونیومه نو جهنم ته یې روان کړم. نو هغه نورې فرشتې ورته وایي چې ولې دی جهنم ته زموږ نه بیایي؟ وایي هغه ورته وایي چې دا بوت فروش دی، ده خو بوتان به خرڅولو، دا بوت فروش دی، موږ جهنم ته ځکه لیږو. نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بوت شکن دی، ده خو بوتان مات کړي. اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده، یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیایو، هغه نورې فرشتې وایي نه د بوتان مات کړي موږ چېرته بیایو؟ جنت ته بیایو. د محمود غزنوي چې سترګې وغړېدې که نه، وی نه 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 حکم وکړو دا غټ بوت مات کړئ، دا غټ بوت مات کړئ. دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راله چې پرېږدم دوی راله پیسې راکوي، د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم. ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو، معمولي تردد د وجې نه. نو دا مات کړئ، نو چې څنګه غټ بوت یې مات کو که نه، هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو، هغه بوت د جواهراتو ډکو، هغوی چې ورله څومره زره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو، قیمتي څیزونه پراتو. نو هغه ورته وی وګوره الله تبارک وتعالی بوت فروش هم نه کړم، بوت شکن هم کړم، او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو. ولې اوړه کېدو؟ ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه؟ تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته؟ د الله تورې لاس له ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خالد بن ولید چې دی هغه توره واغسته او دا د الله توره ده. خالد بن ولید څه دی؟ د الله توره ده. بیا دعا وغوښته اللهم انه سیف من سیوفک، الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده. خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده؟ هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی، خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک، الله دا خو ستا د تورو نه یوه توره ده، نو ته مدد وکړه، ته مدد وکړه. دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا 8 توري ماتې شو، 9 توري ماتې شو، او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغې لاس تکړه که نه،
چې لاس ته کړه نو 2 لکه لښکر یې په تیښته کو. ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو که نه چې سبا له شو د لښکر ترتیب بدل کو. مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول، شاتني چې کم کسانو هغه مخکې کړو. دا ولې دا چلو کو؟ ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته، نو چې کفارو ته هغه نوي مخونه سبا له مخامخ شو نو هغوی وي د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد، د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد. هغه 2 لکه لښکر یې څه کو؟ پس پاک او ویزغله. دا یو غزا وه، دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3,000 کسانو 2 لکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی. 3,000 کسانو 2 لکه کسانو ته په سپایي ورکړې، هغه یې په تیښته باندې مجبوره کړي دي. دا ولې؟ دا څه وجه وه؟ دا کم طاقت و په هغوی کې دننه چې هغې دومره بهادر وو؟ طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه. موږ وایو که نه جنت شته، جهنم شته، خو دا خبره د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته، دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی. کو چېرته دې دننه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی، دا زموږ همیشه ژوند دی. دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي، دا د الله نعمتونو لتله دي. د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي. د هغې د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته، جهنم شته، خو دا صرف په ژبه باندې وایي، په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی، هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته یو خبره کومه، یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي که نه، او تا ته یو سړی ووایي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي که نه ورته هم دی ورته وایي 10,000 نه 10 لکه وله خو دې اور ته مه موله. داسې ده که نه ده؟ ټیک شو. اوس مونځ فرض دی که نه دی؟ دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کم یو دی؟ جهنم دی که نه؟ جهنم دی که نه؟ هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي، خو د الله رحم دی، خو که مونځونه یې قضا کړي او مړ شي جهنم ته به ځي. یو د الله قانون دی، یو د الله رحم دی. ټیک شو. نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دې نه کو جهنم ته غورځېږي، ده د مونځ پروا شته؟ ناوړه قضا دي شي که نه، څه خبره ده؟ نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې؟ که ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي، ده به قضا کړی و؟ ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته، ده به حرامه خوړلې وه؟ که ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د 2 ځمکې پورې پرته وي، ده به انچه ځای د چا اخیستی و؟ خو دا صرف د ژبې خبرې دي، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي، د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده. په هغې وخت کې به 2 خبرې وي، ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه. 2 خبرې وي، ایمان راوړي مسلمانېږي، که مسلمان شي بس محفوظ وي، ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه. اوس موږ کافرو ته څه وایو؟ تاسو راته څه مه وایئ، ګورئ موږ څه وایو نه، خو تاسو موږ پرېږدوئ. دا ورته وایو که نه وایو؟ دا ورته وایو که نه؟ فلسطین کې ورته سوال مینت نه کوو، دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شوه، خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایئ. نو داسې ورته وایو که نه وایو؟ دغه ورته وایو. وجه څه ده؟ ولې دې حد ته رسېدلي یو؟ صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی. یقین په الله وکړه. داسې خلک مې پکې لیدلی دی، ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي. داسې ده که نه ده؟ د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي. ما نه تپوسونه کېږي، وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ، مختلف جوابونه ورکوو، خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې موږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي. هسې دا ایمان خرڅول دي که نه دي؟ یورپ ته چې ځي به ستا نه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو، دا نشو برداشت کولی، موږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو. نو هغه ورته وایي ټیک ده. هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم، د اسلامي قانون نه تنګ یم، ته مسلمان پاتې شوې. یهودي ته وایي، عیسائی ته وایي، بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی، اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی. دا مسلماني شوه؟
لکه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي. زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی، مسلمان کمزوری دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي، د الله نه یره، د الله نه یره. مبارک راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو سیړی راوړلی شو او اسمان ته ولګولی شو. یو سیړی راوړلی شوه او اسمان ته ولګولی شوه او دا سیړی چې وه وایي دا د زمرودو او د زبرجدو نه جوړه وه. اوس کوم براق چې دی هغه په هغې ګټه پورې تړلی شوی دی. یو سیړی راوړلی شو داسې اسمان ته ولګولی شو، دا د زمرودو او د زبرجدو جوړه ده. جبري علیه السلام ورسره ملګری دی. وایي د الله پاکه پیغمبره زه چې زو اسمانونو ته په لکاو په کروړاو په زرګاو فرشتي ورسره هم روان دي. یوازې نبی علیه السلام او جبري علیه السلام نه دی. دا به موږ دا وایو چې دا یو لیفټ و. دا سیړی د دې زمانې به موږ څه وایو دا یو لیفټ دی. نو د زمرجد د څه شی دی زبرجد او د زمرودو سیړی و نبی علیه السلام په اسمان ته روان شو. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې نبی علیه السلام فرمایي وایي موږ اول اسمان ته ورسېدو که نه نو جبري علیه السلام د اسمان هغې دروازې ته کړس ورکړو. چې کړس ورکړو وایي د برې نه ورته اواز وشو چې څوک یې؟ وایي جبریل یم او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی. بره د اسمان د دروازو چې کومه فرشته ده هغه ورته وایي ولې ده ته دعوت ورکړی شوی راغوښتی شوی دی چې تا د ځان سره را روان کړی دی. جبري علیه السلام ورته وفرمایل او دی الله بللی دی. دروازه ورته کولاو شوه. نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله اول اسمان ته وختم آدم علیه السلام ناست دی په اول اسمان کې. آدم علیه السلام ناست دی او انتهایی بزرگ انسان دی. وی جبري علیه السلام راته وفرمایل محبوبه دا ستا پلار دی، دا ستا نیکه دی، دا آدم دی، په ده باندې سلام ور واچوه. ما په آدم علیه السلام باندې سلام ور واچو. وی آدم علیه السلام راته جواب راکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. زما نیک بچی ته د خیرالی وي، زما صالح او نیک عمل بچی ته د خیرالی وي، والنبي الصالح او په دې نیک عمل پیغمبر د خیرالی وي. وی آدم علیه السلام راته جواب راکو نیک عمل بچی ورته ځکه ګوره وروسته تمام پیغمبران وایي زمونږ په نیک رور دی سلام وي، زمونږ نیک رور دی خیرالی وي. آدم علیه السلام څه وایي؟ زما نیک بچی ته د خیرالی وي، ځکه چې د آدم علیه السلام مونږ ټول اولاد یو که نه. بیا روایتو کې راځي وایي او د نبی علیه السلام دپاره دعاګانې آدم علیه السلام وغوښتلې. خو نبی علیه السلام فرمایي وایي د آدم علیه السلام ښي طرف ته هم څه شکلونه او ګس طرف ته هم څه شکلونه. نو چې کله به آدم علیه السلام د ښي طرف ته داسې وکتل که نه نو او به یې خندل، خوشحاله به شو، ډېر خوشحاله به شو. خو چې د ګس طرف ته به یې داسې مخ راواړو که نه نو په ژړا به شو. ما جبري علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا ښي طرف ته څوک دی او دا ګس طرف ته ورته څوک دی. چې ښي طرف ته آدم علیه السلام زموږ نیکه ګوري نو خوشحالېږي، خو چې ګس طرف ته ګوري جاړي. جبریل دا ولې؟ جبري علیه السلام راته وفرمایل وی دی ښي طرف ته اصحاب الیمین دي، دا هغه خلک ته چې چاته به عملنامې په ښي لاس میلاویږي، دا د ده نیکمله اولاد دی. نو چې آدم علیه السلام د ښي طرف ته وګوري او د خپل نیکانو اولاد باندې نظر پرېوځي خوشحاله شي. خو چې د ګس طرف ته وګوري نو دا د دغه اصحاب شمال هغه ګس لاس والا اولاد دی چې هغې ته به عملنامې په ګس لاس میلاویږي. الله دې موږ ته نه راکوي په ګس لاس. وی دی چې ګس طرف ته وګوري دا بدعمله اولاد چې ویني نو دی په ژړا شي خفه شي. بیا حدیث مبارک کې راځي وی مونږ نبی علیه السلام فرمایي جبري علیه السلام را سره ملګری دی، دویم اسمان ته لاړو. وی دویم اسمان دروازې ته هم جبري علیه السلام کړس ورکړو. وی د هغې طرف نه ورته جواب میلاو شو څوک یې او څه دې کار دی؟ وی جبریل یم او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره ملګری دی. وی ولې الله راوښتی دی؟ وی او الله تبارک وتعالی راوښتی دی. هغې ورته دروازه کولاو کړه او په نبي علیه السلام واچو. په دویم اسمان کې بیا حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. د ترورۍ زامن
یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. جبرئیل علیه السلام ته فرمایل په دوی باندې سلام ور واچوه. نبی علیه السلام په سلام ور واچو. هغه ورته جواب ورکو مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. مون خیر علی و خپل نیک عمل ورورتا او نیک عمل پیغمبر ته. بیا د هغه ځین روان شو. جبرئیل علیه السلام سره مرګره دی وې دریم اسمان ته لاړو. هغه طریقه و چې کله جبرئیل السلام اسمان دروازې ته کړه سور کو تپوس شو سو کې وی جبرئیل امین ما سوک در سره دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی. وی دروازه کولو شو دریم اسمان ته اوختو. وی دریم اسمان کې یو انتهایی خوششکل خسته انسان ناست. وی جبرئیل السلام راته او فرمایل چې سلام په ورواچو. وی ما په سلام ورواچو هغه راته هم جواب راکو. ما د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې دا دومره خسته انسان څوک دی؟ ما ته چې دا یوسف علیه السلام دی. استارور یوسف علیه السلام دی. نبی علیه السلام فرمای وی ما اولید په دریم اسمان کې وی الله تبارک وتعالی د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. د دنیا کې چې دا څومره حسن په انسانانو کې موجود دی کنه دا غ نیم حسن دی او د دې غ نیم حسن الله تبارک وتعالی چاته ورکړی دی؟ یوسف علیه السلام ته. و متکلم خو د ځان صفت نه کوي کنه. یو سړی بل سړی ته ویل چې ډیر ښایسته ډیر ښکلی نو که دی په خپل هم ډیر ښکلی خو د ځان صفت خو نه کوي کنه چې هلکه زه هم ښکلی یم د خپل صفت خو ځانو. دا یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو دا ټول حسن نبی علیه السلام ته ورکړی شوی. د دنیا ټول حسن چاته ورکړی شوی دی؟ نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. هغه یو صحابي وی کنه وی زه نبی علیه السلام ته مخامخ داسې ناستم او څوارلسمې سپوږمۍ راختلې وه. وی ما به د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل بیا مې سپوږمۍ ته کتل په دې زړه کې فیصله کومه چې یاره دا سپوږمۍ ښایسته ده که دا نبی علیه السلام ښایسته دی. اوس دا فیصله مې ځان په زړه کې راخ کړې ده کله نبی علیه السلام ته ګورم کله سپوږمۍ ته ګورم. په آخر کې مې دا فیصله وکړه چې زما محبوب د سپوږمۍ نه ښکلی دی. ځکه د سپوږمۍ په مخ کې تور داغونه شته دی او زما د محبوب په مخ کې داغ نشته دی. زما محبوب د سپوږمۍ نه هم ښکلی دی. نو به هر حال یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو د هغې نه زیات حسن چا ته ورکړی شوی دی؟ نبی علیه السلام ته. یوسف علیه السلام به چې چا ولیدو عاشقان پې شو. څه پې شو؟ عاشقان پې شو خو ایمان یې را نه وړو صرف خپلې ګوتې کټ کړي خو ایمان یې را او د نبی علیه السلام په چهره مبارکه چې د چا نظر پرېوتی دی هغه خپل دین بدل کړی دی هغه خپل زړه غوڅ کړی دی هغه خپل زندگی بدل کړې ده. دا د نبی اسلام د مخ مبارک اثر و. نو په دریم اسمان کې ملاقات د چا سره وشو؟ د یوسف علیه السلام سره. په څلورم اسمان کې ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره. او بیا مې په پنځم اسمان کې ملاقات وشو د هارون علیه السلام سره. او په شپږم اسمان کې ملاقات وشو د موسی علیه السلام سره. او وی په وم اسمان کې ملاقات وشو د ابراهیم علیه السلام سره. وم اسمان ته چې لاړم داسې بیت المعمور سره یو سړی ناست یو ډډه ورته والده. ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی چې دا ابراهیم علیه السلام ستا نیکه دی. نو ابراهیم علیه السلام ته نبی علیہ السلام سلام واچو. نبی علیہ السلام په سلام واچو. ابراهیم علیہ السلام ورله جواب ورکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. زما په نیک عمل بچی دی خیر علی وی. ستړي مشه د خپل نیک عمل بچی ته ګوره آدم علیہ السلام ورته وی زما نیک عمل بچی او ابراهیم علیہ السلام ورته وی زما نیک عمل بچی. نور پیغمبران ورته وی زمون نیک عمل رور. دا ولې دا خبر او حقیقت ته چې موږ ټول اولاد د چایو د آدم علیه السلام د تمام انسانانو نیکه د پلار دی. خو ابراهیم علیه السلام ولې وی چې زما په نیک عمل بچی دی سلام وي ځکه دا نبی علیه السلام په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دی او اسماعیل علیه السلام بچی د چا دی؟ د ابراهیم علیه السلام دی. نو ځکه دی ورته وی زما په نیک عمل بچی دی سلام وي. نو ابراهیم علیه السلام د بیت المعمور سره وی ډډه وخلی ده. دا بیت المعمور چې دی کنه دا په وم اسمان کې خانه کعبه په بالکل د دې په سمت باندې بالکل د دې سره برابر په وم اسمانونو کې دا خانه کعبه ده.
پس مکه چې کومه خانه کعبه ده کنه دا په وم اسمان کې د هغې ته بیت المعمور ویلی شي او بالکل د دې د پاسه ده وی کو چېرته د هغې نه یو شی راتاو کړی شي که نه نو د خانه کعبې بالکل د چت د پاسه به لګي دکه شان دا بالکل په وم اسمان کې ده او هلته کې دومره د فرشتو رشت دی که نه دومره رشت دی وی 80,000 فرشتې روزانه ځي او د هغې نه طواف کوي عبادت کې هلته 80,000 فرشتې روزانه خو وایي چې یو ځل لاړې شي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي دا خو موږ بختور یو که نه چې کله هم زړه خو غواړي خانه کعبې له لاړ شو څه ترې وکړو طوافونه ترې وکړو فرشتې چې په ژوند کې یو ځل د بیت المعمور نه طواف وکړي تر قیامته پورې دوباره نمبر نه راځي ابراهیم علیه السلام د هغې سره ډډه لګولې وه